د هغې نه بعد دا ورور تپوس کړی دی چې د نسوارو خرڅول او په دې تجارت کول د څه حکم لري. اول خو دا مسله یاده کې قانون د شریعت کل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، هر هغه شی چې بدن له نقصان ورکوي هغه حرام. قانون دی هر شی چې بدن له نقصان ورکوي هغه څه دی؟ هغه حرام. الله رب العزت چې دا نشې تماشې به موږ حرامي کړي دي که نه، دا موږ له نقصان راکوي. د نسوارو نه شروع وکړه او بیا به بره ځه به بره ځه چې کومه نشه ته یادې هغه بدن له نقصان ورکوي. ها د بعضو نقصان ډېر دی، د بعضو لږ دی، هغه جدا مسله ده. خو دا یقیني دی چې نقصان ورکوي. او امام مالک یو حدیث راوړی دی مشهور، لا ضرر ولا ضرار، نه به ځان له نقصان ورکوي نه به بل له ورکوي. صحیح شو؟ د امام مالک نه بیا چا تپوس وکړو ما الضرر والضرار، د دې څه مطلب دی؟ ضرر ورکول. هغه وی ضرر ورکول خلکو ته په لاره کوڅه کې یو شي خرڅولو کې یو شي اخیستو کې او ویدي سي، دا مطلب دی. و چې یو سړی راولګېدو نسوار خرڅوي دی نور له ضرر ورکوي که نه ورکوي؟ زه د هغه سړي خبره نه کوم، خو واضح ده چې پخپله یې استعمالوي. چې پخپله یې استعمالوي دی نشه کوي، دی ضرر ورکوي ځان له، دی تاوان هم کوي، مال هم لګوي، څو څو نقصانات پکې دي. او دا بعض په دې پورې نښتي وي، دې ته بعضو علماو مکروه ویلي چې دا پاڼه استعمالول مکروه دي د نسوارو ده. زه به یې لږ ساعت له ومنم چې زه نشه نه ده مکروه دي. بدن له نقصان ورکوي که نه ورکوي؟ نه ورکوي. په دې کې یعنې موږ خو اول دې پورې نښتي وي چې نشه نه ده، اوس دې پورې ونښلو چې نقصان هم نه ورکوي. ډېر پاک فایدهمند شی دی او ټول طاقت دی. دا خو چې ماشوم ته هم دا پته دی چې دا بدن له نقصان ورکوي او د هغې نه مخکې مونږ دا وایو چې دا نشه ده. خو دا ما هسې وویې لږ ساعت له چې زه صحیح شوه د یو نیم سره به یې ومنو چې زه حرامه نه ده مکروهه ده، خو بدن له خو نقصان ورکوي که نه. نو چې بدن له نقصان ورکوي شریعت په تا ناروا کړی دی، ځکه چې ستا شریعت نه غواړي چې ستا بدن ته نقصان میلاو شي. دغه شان بې شریعت دا هم وایي چې صحیح ده ځان له خو به نقصان نه ورکوي خو بل له به هم نه ورکوي. چې یو شی حرام دی نو هغه ته خرڅې څنګه؟ نو دې کې نقصانونه ګوره درې شو. حرام نشه ده، بدن له نقصان ورکوي او مال ضایع کول دي. او هر شی چې شریعت حرام کی، هر شی چې شریعت حرام کی نو د هغې اخیستل خرڅول هم حرام دي. ان الله اذا حرم شیئا، رسول صلی الله علیه وسلم کله چې الله یو شی حرام کی نو د هغې ثمن، د هغې پیسې، د هغې خرڅول بیه کول دا حرام کی. ورسېدې بېګنه نو نسوار، سیګرټ، دا نور دا شینې مینې دي پوڼو کې چې میلاویږي، دا ګوټکې موټکې د انډیانو پنجابیانو هغه نشي چې نشې والا پانونه مانونه، دا شي نه خرڅول ټول حرام دي، ټول حرام دي. دې باندې چې کوم پیسې ګټلی کېږي دا هم حرام دي. او د دې دپاره ځای ورکول نه دي پکار. لکه ستا سره دوکانونه دي، مارکیټ دی، ته ته پته چې دا سړی دا کار کوي نو ته سره به کوم شریک کېږي؟ ته ته پته چې د خلکو له نقصان ورکوي، ته ته پته دی چې دا سړی چې څه شی خرڅوي په دې زما بچی تباه کېږي، زموږ ځوان تباه کېږي، زموږ معاشره په ګناهونو کې اخته کېږي، او ته دله ځای ورکوې نو ته ورسره پکې مرسته وکړه که ونه کړه؟ ودې کړه. او الله وایي وتعاونوا علی البر والتقوا، د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې د یو بل مرسته کوئ او د ګناه په کارونو کې به د یو بل مرسته نه کوئ. دا د شریعت بل قانون شو. خلاصه دا شوه چې دا قسمه څیزونه خرڅول اخیستل ناروا دي. زه خو د بعضو دي ایمان ته حیران شمه، نه نو بیا به څه کوو؟ بیا به څه کوو؟ یاره دا خبره که غیر مسلمه کړې وي بیا موږ به ورسره څه چیړ چاړ کوو، جواب به موله پیدا کوو. یو سړی دا وایي زما په الله یقین دی، زه مؤمن یم، او دیم دا سوال کوي بیا به څه کوو؟ معنی ده چې د دنیا 99% تجارت په نسوارو روان دی. 1% دا بل دی، نو دی په دې سوچ کې دی چې دا 99% ته په ما بند کړي نو زه به خورم څه؟ زه هم که بل پرست داسې شي یاده کوي، که بل پرست داسې شي چې 99% تجارت د نشوي او 1% صرف حلالي، موږ به بیا هم دا 99% پرېږدو، دا 1% به کوو که نه؟ مسلمان داسې شي. دا خبره هسې په خوله راځي څنګه چې زه به څه کوم؟ هسې وي چې دوکان کولاو که او نسوار پکې نه وي، خرڅوم به څه؟ یعنې دې غټ سوپر مارکېټ ته چې ته ورننوځې په دې کې صرف څه شی پروت دی؟ نسوار. راشي سره ته دلته دوکانونه وښیم،
غټ غټ دوکانونه چې دننه به پکې ګرځي ګاډۍ به ځان سره ګرځي سامان به راټولې په دروازې د غټ غټ لیکلي موږ ګورې سګرټ نه خرڅوو دلته او کار یې داسې روان دا خبره ټوله د ایمان او د یقین سره تعلق ساتي او چې د چا یقین په نسوارو جوړ شوی دی نو د نسوارو به څه یقیني یا یقین په سګرټو په پان او په ګوټکه جوړ شوی دی د ده به څه یقیني یو انسان چې لا اله الا الله وایي او خپل رب ته سجده لګوي دی به څنګه دا خبره کوي چې زه بیا څه کوم ټوبه ته لوږې نه مړ شو ځکه چې همدغه یو لار پاتې وه هغه هم لاړه بنده شوه ولې حلال لارې نشته خډېګرې دي او حدیث کې راځي چې څوک د الله دپاره څه شی پرېږدي الله وله د هغې نه غوره ورکوي په دې زموږ ایمان نه دی دی پې نو صرف د خولې ایمان دی د ایمان د زړه نه پکار دی چې او دا زه د زړه نه منم زما په ایمان دی چې څوک څه شی د الله دپاره پرېږدي الله وله هغې په بدل کې د هغې نه غوره ورکوي او ستا څه خیال دی ته به غیرت وکړي د الله دپاره به دا پرېږدي نو غیرتي ذات به تاله څه نه درکوي تا دومره غیرت وکړو دومره اوچت کار دی وکړو چې تجارت یوازې زه نسوار نه یادوم هره حرامه طریقه هغه تا پرېښوده حرامه طریقه دې پرېښوده زما خوا ته یو ورځ ملګری راغلی و دا داسې د کرونه نه مخکې قصه ده څو ورځې داسې درسونه لم راته بیا لاړ هغه ما پسې دوه درې پېرې راغله ما ته ویې دوا راته کوه چې بس الله د ایمان زما مضبوط کړي ښه او ډېرې کړي ما ته وی مشکل ده ما څه مشکل ده وی ما به تجارت کوو او ښه تجارت مو او په هغې کې به موږ ډېرې طریقې داسې کولې چې هغه ما ته اوس داسې یو څو میاشتې کېږي پته ولګي درسونه مې اوري دا حرام دي نو هغه طریقې ما ټولې بندې کړې نو هغه کار مکمل په ټپو ناست دی اوس د خلکو نه مې قرضې اخیستې کرایې مرایې به ورکړو خو ما نو ته وایي زه ورته بلکل برابر یم خو زه یم چې د ایمان چې ته ګډوډ نه شي دغه یاره کېږه نور زه ورته بلکل برابر یم بلکل دا زما د رب بندګي ده نو هغه لوی تجارت د الله نه قربان کړو دې ته دینداري وایي یعنې زه په منځه ولاړ یم الحمدلله رب الرحمن بیا د منځه نه بعد لاسونه ونیسو مخلی راواچوه ږیره پرېږدم تسبیح اړوم پنسې د ګیټو نه بره ساتم خو پلانې ګوره ستا د پلانې کار حرام خو موږ ته پکې پیسې راځي نو تا خو ځان نه داسې دینداره جوړ کړی دی داسې تقوادار د دې سره به څه کوو بل اوس ما تاسو ته ووایي که نه چې دا دینداري ګوره یوازې په دې کې نه ده چې ته جومات ته راځي دینداري یوازې دا نه چې الله یادې معاملاتو سره به څه کوو که نه هغه طرف پکې پرېږدو اولني سب کې به ناسي او د ځان نه به یو لوی بزرګ جوړ کړی خو چې ته ورته کله مسله بیان کړي چې ستا دا کار چې دی دې کې دا مسله اوس دلته به د بزرګۍ پته لګي نو شتي پکې داسې مؤمنان چې هغه وایي سمعنا واطعنا ختم کړي داسې تاوانونه په ظاهره کې کړي دي که نه چې ته به ورته حیران شي خو د الله دپاره او بیا یې رب روان کړي داسې روان کړي که نه چې بیا تپوس مه کوه او بعض هغه دي چې د هغوی هغه بزرګي داسې شي لکه د ګاډي د ټیر نه هغه هوا ونوځي یو چس غونته کې وکړي او بس بیا هر څه په ځمکه کښېني د ده هغه دیندارۍ نه هم دغه شان هوا وځي ټوله د دیندارۍ پته په امتحانونو کې لګي یعنې که داسې پسته دینداري شي چې خپلې بخپا چولي ولواګانې پکې خورې او یخ ایسي ته ناستې په پوست قالین نه دا دینداري د چا بدي شي تاسو راته ووایئ د چا بدي شي دا دینداري نو د ایمان پته خو به دا لګي چې ته دکان چلې او پای کې ته د نشې سامان نه خرڅې ته یو تجارت کې او یو طریقه چې عام رواجي دی او هغه ناروا ده او ته هغه طریقه نه کې هلې به پته ولګي نو الله دې موږ په حال رحم وکړي د بعضو خو دا وزري وي سبب بعض وي خلک یې کوي لکه ابلو یو کس ما پسې راغی ما نه یې تپوس وکړو هم د تجارت مسله وه حکومتي معاملاتو کې څه دوکې دړکې وي ما ته وایي که موږ دا دیسو کو دا کته کو دا بره کو بیا یې دیسو کو بیا یې دیسو کو چې پاو سات لګیا و نو ما ورته وایي ما بیا هم دروغ شو چې ما ته یې کتو نه چې ما 15 منټه کیسه وکړه او خبره مې واغېږله را واغېږله دی بیا وایي چې دا بیا هم دروغ دي بیا هم خیانت ته ما بیا هم خیانت دی وایي چې ما ته یې کتو کتو وایي دا خلک یې چې کوي ما دا بله مسله راووته
چې خلک چې کوي بیا خو صحیح دی به زم کوم نو ما بیا خو زمونږ د ایمان څه مطلب شو یاره چې زه خلکو ته ګورم په خلکو پسې روان یم نو الله خو ماته وایي چې ته وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه الله دا زما نیغه لار ده په دې پسې به ځي نو الله خو ماته وایي زما په لار پسې ځه ته ماته وایي خلک کوي اوس چا پسې لاړ شو ځه په خلکو پسې روان شو که د الله لار راونیسو نو د ایمان پته په داسې حالاتو کې لګي والله اعلم. الله دې موږ ټول د نشو تماشو نه وساتي.